با تقوا ترین کس زموږ پلرونه نیکونه وو. بالکل بالکل هغه وخت کې یعنی داسې نه یم چې شخصا زه خپل ځان درته ښیم. د انسان په وجود کې په هغه وخت کې ځاځی صاحب تعصب و دغه بېحیایي و بېدیني دا شی بیخي وجود نه درلود. هېڅ حتی په ذهن کې د ویښته قدر ته هم خرخش شی نه و. ګوره قطعا دروغ نشم زغملی چې نیکه مې یم یي چې اشرف غني که شیخي که بلي قطعا یې نشم زغملی. قطعا په اسلام کې دروغ شته نه. اوس خو شته اوس شته که دروغ نه دي راته ودي وایي ځه دا خبرې ګوره یعنې ځاځی صاحب ستاسو په دې حکومت کې لکه مثلا دغه د مکتبونو د پوهنتونونو خبرانده تاسو دروغ ګڼئ چې دا به دروغ یې ته وایئ چې ده وراره زه عسکر یم نظامي یم زه پوهېږم هر څوک چې ما څه بس کوي اوس راسه وکړي. زه پوهېږم چې ما دښمن څوک ده. زه پوهېږم تمرین کوونکي دې جګړې دلته څوک دي. زه پوهېږم چې تروریزم څوک ده، څوک یې حمایه کوي، څوک یې هغه کوي. اوس خو به ته پوهېږم که نه. بالکل بالکل دا خو د افغانستان اوس یو کوچنی ماشوم په دې شی باندې اوس ما یې ارمان ده ګوره کوم حد ته را رسېدلی هم یم ما ارمان ده چې همدغو خلکو سره زه کښېنم. مثلا عیسی راځي زه باید ورسره ناست وم که نه. زه خپله یو د عیسی نه پوښتنه وکړم چې وروره دا دوی څه وایي دا څه کیسې دي سره، یا د امریکا نه ناټو نه زه پوښتنه وکړم یا د روس نه وکړم. عیسی خو وایي چې دوی خپله په موږ باندې امریکا نه دوی خو وایي. زه غواړم په حیث د وزیر دفاع یا د وزیر داخلې یا په حیث د رئیس عمومي امنیت زه دغو خلکو سره کښېنم. دا تګ راتګ چې کوي د دوی څه وایي د څه کیسې کوي زه یې د خپل ځواب ترنه واخلم د هر یوه نه که نه. مګر مونږ ته دا فرصت نه مساعده کېږي. لکه تاسو که اوس پیشنهاد وکړئ حکومت ته ستاسو پیشنهاد ومني، لکه مثلا تاسو یاد ولرئ چې یا رئیس د پوشین وخت لکه دوی استخبارات یادي رئیس د استخباراتو یا مثلا وزیر د دفاع یا مثلا په نظامي برخه کې تاسو نه پیشنهاد وسي، تاسو په خپله د څه شي پیشنهاد ورته کوئ چې دغه برخه ما ته وسپارئ زه سره همکاري کولی شم؟ وزارت دفاع، ریاست د امنیت ملي، وزارت داخله، هر یو چې راسپاري کولی شو. دوی خو وایي چې دا موږ په خپله حساب مخ ته وړلی شو. زه دغه دنیا دوی وایي موږ په جنګ کې راوړل شوي تقریبا نه جنګ وکړئ نو ما خو نه دي ویلي چې جنګ مه کوئ. زه هم جنګ کوم که نه. زه خو هم ما خو درته ویلي چې ما به دغه پنجاب په د ټنډو ټنډو وشتو. اوس هم درته وایم نو زه خو د پنجاب نه ډېر مګر ورونه باید ونوژلی شي، ورونو ته د فضا مساعده شي چې افغان به خیانت ونه کړي. زوال دا وتم چې بد کار ولې کوي افغانه. اوس مثال من افغان یم خو خدای دې غرق مه کوه، خدای دې غرق ولې داسې کوي نیم چې نیم خو جانوره ځه تخته خدای دې غرق نو دا ولې داسې کار کوي؟ خو دا ښه کار نه ده. اوس خراسان بزرگ ما میخوایم خود تباه شه مکه ورور می عزیز می مکه بیده افغانستان کې غواړي خراسان دا کارونه مکه و خدای ته وګوره. خود صفونه به معلوم شي، صف معلوم شي ورجنه نو باید یو کار وشي. اوس مثال قومونه یو که نه ګوره زه په حیث یو قوم مثلا ما حاضر یو چې نور قومونو سره کښېنو. زه لویه پکتیا یم، بیا ځاځی یم، درې څلور ولسوالۍ لرو، صحیح ده که نه؟ مونږ راځو اوس مونږ امارت اسلامي ورونو ته چې دغه پنجشیر ته مونږ ولېږئ چې لاړ شو د خپل ورونو سره کښېنو. هزاره ته به لاړ شو. هو ورته وایي چې غله مله دې لرې کړه وروره، غله د ډمار د لچاک پچاک دا دې لرې کړه. سم روغ سړی دې راوله راسه کښېنوه، پایس د تاجک، پایس د پښتون، پایس د ازبک، پایس د هزاره راسه کښېنوه. راځه چې کښېنو ورونه یو. خدای ته وګورئ چې ورونه یې مه کوئ او بدماشۍ دا شیان میان دا مه کوئ وروره. خدای ته وګورئ مه کوئ. ور به شو که نه قومونه بدماشیان خو ځاځی صاحب له منځه تللي. شکر الحمدلله شکر. نور به منځه لاړ شي، نور به منځه لاړ شي. دا نیم چې اوس دی دا به لاړ شي. خو قومونو ته رول ورکړئ. قومونه لوی ننګرهار ده، لوی قندار ده، لویه پکتیا ده، لوی شمالي ده، صحیح ده که نه؟ راځئ چې قومونه کښېنو. دوی ته مې دعوت ورکوم د خپل ورونو ته، هزاره ازبک ټول راځئ چې کښېنو. ما کې غل مه منه، لست راکړه زه به خپل غل نه راولم، لست در کوم ته دې خپل غل مه راوله. فکر راځي چې ورونه یې څه وکړو. دا غلط رهبر مه وایه،
غلط دله د اوس ته زه رهبر نه وایم مشر نه وایم ګوره راځي کینو اوس خو چې دوره داسې خو نه کېږي اوس زه مثال مونږ به د کرزي په وخت کې په انتخابات کې مظاهرې کولې مرګ به کرزی مو وي او یو خلیلي و یا مثال بل و زره ورو مو مرګ به خلیلي به نه وي مثال مرګ به مارشال فهیم به چا نه وي به همدې دا وخه واورو نه خو زه چې اوس کرزی ته وایم چې مرګ په کرزی خو ته هم یو غږ جګ ګوره داسې وروري خو نه کېږي که نه وروره بالکل داسې وروري نه کېږي چې زه خپل ته وایم ته نه وایم زه ته وایم چې غل دی او مثال ته اوس اشرف غني باندې نیوکې ټولې کوي د سره منم یې نو خدای دې غر کړه نو تا سره خو ولاکه برابر کړم په همدې دا یا تا دې خلیلي وغه خو ته خو یا دوستم سره خو ته هم نه تا پیغمبر دی ما بیا هغه دی ګوره داسې وروري نه کېږي داسې قطن افغان یو افغانستان مو وطن ده صحیح ده زه پښتون یم ته تاجک یې ازبک یې که نه ټول قومونه یو صحیح ده او په وطن کې څه یو افغانان یو افغانان بالکل ځاځی صاحب په خپرونه کې راسره د چون د خپرونې وخت هم کم پاتې ده ځاځی صاحب راځو کورنۍ کې څو نفر یاستئ واده خو به مخکې کړی وي حساب ته اجازه شته بالکل لکه خپل اولادونه حساب خپل اولادونه ما 15 اولادونه دي ښه نام خدا 15 اولادونه څو انجونې دي څو هلکان 3 انجونې دي 2 هلکان دي تعلیم خو په ټوله کړی کومه د تعلیم چې دغه دربدري دی دغه هېواد ګوره د مهاجرتونه د جګړې ما مثال لوړ تحصیلات ما 3 کسه په کور کې کړي دي نور په اویام کال کې جګړې شوې مهاجرتونه شول تحصیلاتونه پاتې شول اقتصاد درست نه و فکر دی دا په جمهوریت وخت کې لږ لږ تحصیل د درسونه مرسول خو زیاتره مونږ په کور کې درس ورسره ویلی ده مثلا زه داسې مونږ داسې اراده نه وایه چې مثال ما لور ډاکټره شي انجینره شي هغه شي که نه مکتب هم لوستی ده مو په کور کې مثلا اوس په دري لیکلی شي انګلیسي نه پوهېږي په پښتو پوهېږي فکر ده یعنې زده کړه یې کړې ده او هغه ده بچیان مې وو زده کړه کوي نور ورېرونه مو دغه ټول زده کړه کوي نورې جینکۍ زده کړې کوي هغه ده مثلا ورېرې مې دي دا ټول مکتبونه وایي وایي هغه اتم صنفه اووم صنفه خو بېچارهګان پاتې دي همیشه مونږ نه پوښتنې کوي او اوس زه په دغه پوهېږم د تجربه ښودلې ده چې بې دې زده کړو خصوصا جینکې یعنې ما هم اشتباه کړې ده ما به هم سادې کړي وي هغه مې کړې ده د جینکۍ تعلیم باید هغه ځکه چې یوه مور چې تعلیم یافته وي ډېرې ګټې لري حتمن نه ده چې ډاکټره شي حتمن نه ده چې انجینره شي حتمن نه ده قرآن ولوستلی شي د خدای دپاره اوس زموږ ښځې دی ما ښځه د قرآن لولي وره په ترجمې نه پوهېږي ځکه چې زه ویلي دي عادي مې پس همداسې خدای دې وبخي مړه شوه همداسې نور هغه تعلیم اوس جلۍ چې تعلیم ونه کوي ځاځی صاحب بخښنې سره یو څه ماته را په یاد شو ما یو شعر یو چېرته لوستی و وای فرزند هنر باش نه فرزند پدر فرزند هنر زنده کند نام پدر نو دغه تعلیم یو هنر ده تعلیم تربیه او دغه دواړه ډېر مهمه دي که نه دا دواړه بالکل یعنی یو مور ته خپله فکر وکړه زوی د مور څه دی لور د مور څه دی ماشوم د مور څه دی مور جنه هم کار کوي هم هغه کوي خو کتاب به ورته خلاص کړي قرآن به ورته خلاص کړي قرآن به ورته ولولي هغه به وکړي اوس زه څه ضرورت لرم چې ملا ته خپل ماشوم ستوم ولاکه د مدرسې مخ ولاکه رانه وګوري چې خپل کور کې زه ملا څه کوم چې زه اوس ملا ته ځم پلانکی شیخه پلانکی نه درځم وروره نه درځم خو تعلیم کوم وروره خپل تعلیم کوم خپل کور کې کوم مکتب مې حق ته ښځې باندې تعلیم کوم قرآن شریف ورته هغه کوم په کور کې هم علما لرم زه داسې یو دوست ته به ووایم چې کوم ځای کې بند شوم اوس تفسیر شته هر شی شته د ترجمې شته اوس زه چې دغه اوس ګوره ما قرآن عظیم شان لوستلی ترجمې سره کوم ځای کې چې بند شم هغه د مولوي صاحب هوتک کې ما غږ اوري هغه د مولوي صاحب هوتک ته ټلیفون وکړم چې مولوي صاحب دغه مسله څنګه دی دا مسله څنګه ده خپله ته نه زده کوم ځکه یار مې دی دوست مې دی ملګری مې دی عالم دی بل 4 جمعه ته لرو مو خپلې سیمه کې پلار نیکه هم پېژنم دغه ملایانو پلار نیکه هم پېژنم چې ګویا څه کوم چې ما ته مشکل پېښ شي زه خپله پوښتنه کوم مثلا ما قرآن شریف مادیه کړې ترجمې سره په پښتو عامه ژبه ده
لکه ده دې ولولې خو تعلیم یې کړی دی خو چې تعلیم یې نه وي کړی زه څنګه وکړم زه پردی ملا ته په نوم د عالم یې ورواستم والله که په ژوند کې ورواستم تعلیم به کوو تعلیم وکړو د مکتب ووایو حتما نه ده چې کار ولاړ شي هلته مثال ریاست وزرا کې کار راته وکړي حتما نه ده خو هغه ضرورتونه هم باید پوره شي یو څوک کوي مثال په وظیفه کې په دولت کې په حکومت کې که نه مونږ خلک چې زه مثال نه غواړم واقعا زه نه غواړم چې ما مثال هغه لور لاړه شي کوم دفتر کې کار وکړي نه ما طبیعت دا شی ده صحیح ده دویم نه غواړي مګر درس خو باید ووایي تعلیم وایي پوهنتون دې ووایي درس دې ووایي هوښیار دې شي پوه دې شي د ضرورت په وخت کې استفاده باید نه وشي زه د تعلیم اوس تجربه ماته دا ښودلې ده قطعا تعلیم 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 کې ورجن امر ثانی محمد ثانی قطعا د هیچا څه نه منم عاجل اقدام یوه هفته کې خوښه دې ده نه دې خوښه کوئ وایي که نه کوئ رجن به بلاله مو ته مه وایي خدای وکړي چې ستاسو دغه خبرې واورېدل شي مشران چارواکي څوک دي مسؤل کسان او دغه امر ثاني نور له منځه لاړ شي د نجونو مکتبونه شروع شي نه منم زه په داسې یو کس چې ښه پوهېږم نه منم دا شیان دې نه منم دا پلمې دې نه منم او که وایي چې نه پلمې نه دي نو راځه کښېنو راځه چا سره د کار څه کار کوم حد ته رسېدلی دی تر اوسه پورې راځه چې زه ورشم پنځه لس کسه استادان هم بوځو بیا ولس ته راشو چې وړه دغه رښتیا څه ده خبره خلاصه ده بله هفته کې شروع کېږي نور امر ثاني خو ګوره زه دغه رښتیا ورته وایم یو وخت کې چې طالبان بل ورته راغلي وو چې مغه نه بنده دی تر اوسه بنده ده وروره امر ثاني د 20 کاله شول مننه ځاځی صاحب قدرمنو لیدونکو تاسو سره هم ډېره زیاته مننه کومه چې خپرونه مو ولیدله خدای دې وکړي چې خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي یو میسج ورکوم د ولس ته مهرباني ای ورونو خویندو افغانانو د ما عذرانه یو سوال ومنئ بد مه کوئ څوک مه خفه کوئ چا ته اذیت آزار مه رسوئ او د چا حق مه خورئ روغ کارونه کوئ ولې نه کوئ او امارت اسلامي طالبانو عدالت تامین کوي قانون پلی کوي راپیدا یې کوي ورور وژنه بس کوي افغانانو خدای ته وګورئ تعصب په نوم د خلقو پرچم و تنظیم و منظیم و په نوم د قوم و په نوم د ولس و په نوم د پنجشیر و شمالي و جنوبي والو مشرق الله ته وګورئ د الله نه وویرېږئ مه کوئ خدای ته وګورئ تاسې داسې بند کوئ دا وطن جوړېږي والله جوړېږي والله جنت کېږي د خارجیانو قصه کې مه کېږئ خدای ته وګورئ مه کېږئ خپل وطن را جوړ کړي راځئ ورونو طالبانو ورونو امارت اسلامي ورونو خو خلکو سره کښېنئ غاین ظالم مجرم سره مه کښېنئ راځئ کښېنو راځئ چې خپل مشکلات حل کړو الله ته وګورئ سوال درته کوم عذر درته کوم نه پوهېږم چې موږ کې به ژوند څومره باقي وي نور عذر درته کوم ټولو ته مننه ځاځی صاحب ډېره زیاته مننه کوو خدای مو ابد او خوشحاله مننه ډېره زیاته مننه کور ماباد مننه ډېره زیاته قدرمنو لیدونکو په مخه ښه وخت ولرئ